بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 21 د می کال 2016 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات څرنګه چې تاسو ته په تسلسل سره معلوم دي او موږ پې باندې بحثونه هم کړي دي. د ایران او د امریکې ترمنځ د اوربند مسله ده، د تړون مسله ده چې یو ورځ تړل کیږي او بله ورځ ماتیږي. په دې باندې بحث لرم نن. او همدارنګې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې بریدونه دي. د یو ورځ تر بله د مجاهدینو لا قوت دی او عوامي رابطې د دوی او د خلکو منځ کې د دوی محبوبیت او د خلک د دوی په ملاتړ ودرېدل او همدارنګې واړه او غټ نور نړیوال موضوعات دي چې ستاسو حضور کې تاسو سره شریکوم. د ټولو نه غټه خبر خو دا ده چې پرون شپه یا پرون ورځ په برنامه کې چې تاسو ته وړاندې شوله، په هغه کې د امریکې د ډونالډ ټرمپ خبره وه چې ده ویلې چې ماته مسوده پر میز ایښودل شوې ده، زه به په دې باندې تصمیم نیسم او ایران موږ به تنګی هرمز آزادوو، ایران به خپل پټرول په مارکیټ ته خرڅولی شي، ایران به وعده کوي چې اتومي اسلحه به نه جوړوي، یورانیم نه نشي ساتلی. ایران ځواب ورکړه چې یورانیم به ساتي او بدون د لبنان د اوربند نه بل امکان نه لري. او دا خبره ډونالډ ټرمپ وکړه چې زه اوس د جنگ اتاق ته یا کمرې ته ځم چې دوی ورته سچویشن روم وایي، یعنی د سچویشن خو هغه حالت او دې ته ویل کېږي چې کوم حالت ته دغه کېږي چې حالات پیدا شوي په نظام کې. نو دی دا دغه وکړه چې موږ به هلته ځو، تصمیم نیسو او پس له هغې نه به زه راځم دا مسوده به امضا کوم. هغه مسوده چې ایرانیان په خپله حیران وو چې زموږ د خوا نه کوم شی اوکې شوی نه دی. اما ډونالډ ټرمپ دفتن راغی ویل چې مسوده زما په میز ده او زه دا کوم. او جي ډي وینس هم ویلي چې رئیس جمهور آماده دی او په دې باندې فکر کوي او ممکن دا اسناد امضا کړي. پیټ هګست هم راغی او دا ټول دفتن هر څه ګل و ګلزار ښکاره شول. مګرم په ضمن کې موږ تاسو ته دا خبر کړی وای چې دا معلوم نه ده چې دا شی به وشي، ځکه 50% خبره وه چې چون ډونالډ ټرمپ چې دی دا څوک نشي پیش بیني کولی چې دا څه کوي او دا بل بیروني د دغې زور هم نه لري د خبرو. نو د خو واضح وه چې اسرائیل نه پرېږدي. نو همدا علت و چې دا د دغې نه چې راووته د جنگ د اتاق نه د کمرې نه، نو ده ویلې چې د تصمیم لا نه دی نیولی، نتیجې ته نه دی رسېدلی، بنان فی الحال دا معاهده نه امضا کېږي. په عین حال کې دی یو بله خبره هم وکړله چې دی ویلي چې تنګي هرمز به خلاصېږي او دا خوشخبري به ډېر زر واورئ. دفتن د دې خبرې نه بېرته په شا لاړل او ویلې چې موږ به تنګي هرمز دفتن نه خوشې کوو تر څو چې ایران عملا اقدامات ونه کړي او دا ثابته نشي چې هغوی خپل په کار کې صادقه دي. نو دا به په تدریجي توګه په ورو ورو قدم په قدم به دا موږ آزادوو، یعنې دفتن یې نه خوشې کوو. څه چې پرون ویلي هغې نه یو قدم شاته واخیسته، په شا لاړل او ویلې چې دا کار دفتن صورت نشي نیولی او دا شی ممکن نه دی. د په مقابل کې ایران هم خپل شرطونه کېښودل چې موږ معاهده هغه وخت کې صرف امضا کوو چې دغه 40 میلیارده ډالرو نه چې خبره شوې ده 12 میلیارده ډالره فلفور ایران ته ورکړل شي او 12 میلیارده ډالره د معاهدې د امضا کولو سره سم ورکړل شي، یعنې 40 میلیارده د فلحال دوی ته دی. ځکه د ایران پیسه هلته ډېره ده، 120 میلیارده نه په چې 40 کاله مخکې 120 میلیارده و، د 40 کالو مفاد هم چې پې واچول شي دا ډېره زیاته پیسه ده، دا به دوی ته بېرته ورکول کېږي. په همدارنګه پیټ هګست دا خبره وکړله چې د ایران ته یې دوباره تهدید وکړه او په تنده لهجه دا خبره وکړله که ایران اوربند امضا نه کړي نو دی به په حساب جدي اقدامات وکړي او دی باید د ایران د ډونالډ ټرمپ وړاندیز ومني
او که دا وړاندیز ونه مني د امریکې د هغې په خبره د امریکې د اتلو پوځیانو سره به مخ شي. در هر چا ګیدړانو غوندې دي، چېرته چې دي تښتېدلي افغانستان نه خو وتښتېدل، ویتنام نه وتښتېدل، عراق نه وتښتېدل. نو خبره دا ده دا خو ګیدړان دي، شیران نه دي. په همدې حال کې په اسرائیلو کې خلک د نتنیاهو باندې غوسه دي سخت، او هغوی دا خبره کوي چې د ایران اوربند چې ایران سره کېږي دا خو ایران قوي کوي. بله خبر ده چې دا اسرائیل تضعیفوي، د اسرائیل په ګټه جنگ دی، چې جنگ ته دوام ورکړي، اسرائیل قوي کېږي، دښمنان تضعیفه کېږي. نو اسرائیل باید دا معاهده ونه مني په هېڅ قیمت، ځکه دی کې ایران امتیازات اخلي، پیسې ورته خوشي کېږي، تنګی هرمز ازادېږي، د پټرول وځي، پیسې ورته لاسته ورځي. نو دا خو ایران قوي شو. نو دی دا وایي چې دا جګړه باید ادامه پیدا کړي، او دی باید ډونالډ ټرمپ دته پرې نږدي چې هغه دا جګړه ودري او متوقفه کړي. بنان د دوی په ګټه څه دی؟ جنگ دی، او دوی همدې لپاره دا د ډونالډ ټرمپ سولې ته او مذاکراتو ته نه پرېږدي. کله یوه پلمه کوي، کله بله پلمه کوي، او په دې بهانو سره دوی دا خبره شاته وړي. په عین حال کې د ایران باندې بریدونه روان دي، ایران هم عکس العملونه ښیي. د امریکې MQ-9 د ډرون یا بې پیلوټه تیاري دي چې د قیمت ډېر جګ دی. دا ویل کېږي چې په حدود د 2.5 میلیونه ډالره یو دانه د قیمت لري، یعنی دا د F-14 نه هم ډېر قیمته دی. F-14 چې دی یو دانه 8 میلیونه دی، یا راپټ 22 چې دی 100 میلیونه ډالره دی، یا F-35 چې دی د دم په حدود 90 تر 100 میلیونه دی. دا ډرون د ټولو نه قیمتي ډرون دی، او د دنه یو دانه د یمن په سر وهل شوې ده، او یو دانه ویل کېږي چې ایرانیانو وهلې ده. او کله چې دا وهل شوې ده F-35 یا F-15 چې ده تر څنګ وه او شاته چې عملته وه، هغه بیرته پلټ شوې ده، اوښتې ده او تښتېدلې ده. او همدارنګې یو F-15 د امریکایي هم ویل کېږي چې بله په ایران په سر وهل شوې ده او راپرځول شوې ده، چې دا امریکا ته دا سیګنال وررسوي چې دوی خپل د امنیتي دغې ته متوجه دي، او دوی دفاعي هوایي قوي ده، او امریکا چې کوم تصور کوو هغه تصور کاملا غلط دی. همدارنګې الن ایر یو پخوانی د امریکا مذاکره کوونکی او دیپلومات وایي چې خپل CNN سره په مرکه کې دا خبره کړې ده چې د ټرمپ د شاته تګ په دغه کې او بعضې مسایل چې د ایران په هکله وایي دا حقیقت نه لري، دروغ ډېر وایي. دی په دروغو باندې فردن ایران باندې پلمې لټوي، او بیا خپل خلکو باندې هغه دروغ خرڅوي تر څو خپل اقتدار ته دوام ورکړي. نو دی خپله د دوی وایي چې یعنې ډونالډ ټرمپ چې د ایران په متعلق بعضې خبرې کوي دا دروغ دي، دا حقیقت نه دي، او دا یو پلمه ده د ایران د وهلو او د نظام د بدلولو لپاره. همدارنګې پیوټن نن په خپل خبرو کې دا وویلي چې رومانیا باندې زه خبر شویم چې ډرون تللی دي، د ده نه زیاته نوره تبصره ونه کړله، یعنې داسې ښکاره کړه چې دی خبر نه لري او دا کار د دوی نه دی. اما دی ویلي چې رومانیا کوم کار چې کوي هغه به بې ځوابه پاتې نه شي، که چېرته هغه کوم عکس العمل ښکاره کړي خپل ځواب به ضرور وګوري. راځو د ایران د یورانیمو غني شوي یورانیمو په هکله څنګه تاسو معلومه ده په دې باندې مختلفې خبرې روانې دي. څوک وایي دا به چین ته لاړ شي، امریکا وایي ماته به یې راکړي، دا به د منځه ویسو، دا باید پاتې نه شي. رافایل ګروسي د نړیوال اتومي انرژي ایجنسۍ مشر فاینانشل ټایمز مجلې ته ویلي دي چې قزاقستان حاضر دی چې د ایران غني شوي یورانیم واخلي او محفوظ یې کړي. دا چې قزاقستان څومره دا صلاحیت لري، په کوم صلاحیت دا حق ورته ورکول کېږي، آیا روسیه او چین او امریکا به دا ومني که ونه مني؟ خو رافایل ګروسي دا خبره دا کړې ده، ویلي چې قزاقستان دې ته حاضر دی چې دا یورانیم تسلیم شي او د یې محفوظ وساتي او د ایران د چنګال نه دا ووځي. دا یو نوی پیشنهاد دی، تر اوسه خبره یې ده روانه وه چې دا به په
پخوا روسیې ته تللي و، دا ځلې به چین ته ځي، مګر هم په دې هکله باندې تر اوسه کوم خبره نه ده راغلې. راځم د خپل د برنامې دویمې برخې ته چې هغه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې بریدونه دي. یو خبر د بلوچستان په هکله دا دی چې د اختر په ورځو کې ازادي غوښتونکو مبارزینو او مجاهدینو د اختر په مناسبت باندې په ښکته کلو ته راغلي، ښار ته راغلي دي، خلکو سره لمونځ یو ځای کړی دی، اختر یو ځای کړی دی، او حتی په بعض ځایونو کې د ازادي غوښتونکو ځوانانو خطبې ورکړي خلکو ته، خلکو سره خبرې کړي دي، او دا په د خاران په ښار کې هم شوي دي او په ځینو نورو ښارونو کې هم شوي دي، او هلته دوی د خلکو سره په حساب اختر مبارکي په شریکه توګه کړي. یعنی اوس دې نه ښکاره کېږي چې ازادي غوښتونکي د ملت سره د خلکو په بطن کې دي، او خلک دې نه پخوا به یېرېدل چې ترهګر ویدل مسله به وه، اما اوس خلک پوهېږي دا زموږ دغه دي نجات ورکوونکي دي، ناجیان دي، نو د ده لپاره د دوی سره دغه کوي. همدارنګې په بلوچستان کې د مکران په ولایت کې هم مجاهدین راکوز شوي دي، د خلکو سره اختر مبارکي کړې ده، هلته یې د اوښ قرباني کړې ده، په خلکو کې غوښه ایښل شوې ده، خلکو د دوی سره یو ځای اختر تیر کړی دی ورځ او بیا تللی دي. نو په دې ټولو واقعاتو کې د پاکستان د پوځ کوم مداخله نه ده شوې او دې خواته یې دا جرأت نه دی کړی چې راشي. همدارنګې پر بنو کې د پاکستان پر دوو لویو اډو باندې چې د بنو په سکندرخیل سیمه کې دي د موټر بمو انفجارات شوي دي، چاودنې شوي دي، او دا اډې د منځه وړل شوي دي، 9 کسان پکې مړه او ټپیان دي. همدارنګې د باجوړ باندې په نظامي اډې باندې د ډرون بې پیلوټه د تیارو په ذریعه باندې حمله شوې ده او دا دغه مرکز وهل شوی دی. همدارنګې مجاهدینو د لکي مروت کې د خلکو سره کله خلک د دوی په طرفداري راوتي، کله چې دوی د پوځ سره جنگ شوی دی، پوځ د دوی باندې برید کړی، خلک د مجاهدینو په طرفداري د اردو په خلاف راوتي دي، چې دا په خپله یو لوی غټه مسله ده چې د خلک و چې د مجاهد سره ودرېږي نو پوځ بیا ځان نشي ټینګولی. همدارنګې په دیرې اسماعیل خان کې په مختلفو ځایونو کې چک پوینټونه مجاهدینو جوړ کړي دي، کنټرول یې لاس کې نیولی دی، او خلک د مجاهدینو سره راتلل، روغبړ یې کوه، اختر مبارکي کوله او ودرېدل، خبرې به یې کولې. همدارنګې په وزیرستان شمالي او وزیرستان جنوبي په دواړو ځای کې په مختلفو ولسوالیګانو کې لکه سراروغ او نورو کې مجاهدینو د عوامو سره یو ځای اختر کړی دی، قرباني کړې ده، مونځ کړی دی، او دوی د خلکو سره یو ځای و، یعنی د مجاهدینو د خلکو اختر یو شوی دی او پوځ له منځه ورک شوی دی. بله خبره دا ده چې د باجوړ کې هم مجاهدینو د عوامو خلکو سره مسجد کې راغلي اختر مونځ کړی دی، قرباني کې اشتراک کړی دی او هلته خلکو سره لیدلی دي. همدارنګې په خیبر ولایت کې د تیرا میدان په ولسوالۍ کې مجاهدینو د خلکو سره اختر یو ځای کړی دی او اختر مبارکي کړی او خلک په خوشحالۍ سره دوی سره ګډ شوي دي، یو ځای شوي دي. نو په دې رقم سره تاسو ګورئ چې بدلونونه په نړیوال سیاست کې را روان دي، سیمه ییز کې را روان دي، او په همدارنګې په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې دا چې اوس مجاهدین د خلکو سره راکوزیږي، پاټکونه جوړوي، خلکو اختر مبارکي کوي، دا مسجد ته راتګ، خطبه ورکول، قرباني کول د خلکو د دوی سره، حتی په باجوړ کې چې تاسو څنګه وویلې چې پوځ په دوی برید کړی، خلک د مجاهدینو په طرفدارۍ د پوځ په خلاف راغلي، دا ټول ډېرې غټې خبرې دي، مهمې خبرې دي، ارزښتمندې خبرې دي، او دا زموږ تاسو د لوی افغانستان د ګوادرو نیولو لپاره، دا زموږ تاسو لپاره ډېر ډېر اړین دغه دي او ډېر لوی امیدونه او دغه موږ تاسو سره کوي چې موږ ممکن دغه چې دی مبارزه چې ده ډېر ژر خپل میوه او خپل هغه ثمره ترلاسه کړي او پاکستان به انشاءالله له منځه لاړ شي. بر علاوه دې نه نړیواله سطحه باندې د پاکستان حیثیت په خرابېدو دی، اوربن کې ناکام شو، همدا اوس ورته دام جوړ شوی دی چې د ابراهیمي معاهده کې یو ځای شکل ته نه ځي، کلکه څپېړه به خوري. نو د پاکستان لپاره د کندې ډېرې دي
خو یو نه یو کنده کې به دا لویږي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته دوباره حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.